کابل ښار اوسیدونکي وروستیو کې د برېښنا له شتون، کم پرچاوۍ او خدماتو خوښي څرګندوي. د هېواد پلازمېنه کابل ښار اوسیدونکي په دې وروستیو اونیو کې د برېښنا له شتون، د پرچاوۍ له کموالي خوښ برېښي او وایي چې کابل ښار کې له تېرو 3 اونیو راهیسې د برېښنا پرچاوي کمه شوې چې ورسره سم د خلکو ورځنۍ چارې او د برېښنا د نه شتونزې تر ډېره حده ښې او په عادي توګه دوام لري. نظر به 3 هفته پیش که ما در جریان 24 ساعت فقط یک روز با 1 ساعت برق داشتیم، فعلا نظر در این جریان 2 هفته یا 2 نیم هفته که میشه پرچاوی برق بسیار کم است. یعنی در جریان روز میشه گفت که فقط 4 ساعت یا 5 ساعت ما پرچاوی برق داریم، دیگه برقای ما در کل هسته. پرچاوی برق نسبتا خوب شده، سابق کرده. در سابق بود بسیار کم برق داشتیم ما خانه، بر شما معلوم است فعلا پرچاوی برق نسبتا خوب شده. شب برق است، روز به اندازه برق است که کار جاشه. جبی که با ساعت که 1 ساعت برق راته اوس الحمدلله ښه ده، تقریبا په شاوروز کې 12 ساعته همداسې بسته شپه برق وي. دغه راز دوی د برېښنا شرکت له مسؤلینو غواړي چې دې برخه کې په لویو بندونو کار وشي تر څو مو هېواد د خپلې برېښنا درلودونکی او پر ځان بسیا واوسي. ما خواستیم و تقاضای ما از امارت اسلامی و شرکت برېښنا میخواد بود که اگر مثلا امی آوازه هایی که هسته اگر دقیق باشن یا واقعیت باشن و واقعا اینا بتونن امی بندای برق اعمار کنن و ما بتونیم یک کشور خودکفا شیم از لحاظ برق. دیگه خواسته ما از دولت و از امارت اسلامی یا از افغان برېښنا می است. بل پله بیا د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین ژمي کې د برېښنا د نه شتون ستونزو په تایید وایي چې هغه طرحه چې موږ د ازبکستاني لوري سره په ګډه جوړه کړې وه، ازبکستان ونه شوی کولی موږ ته په هغه ټاکلې اندازه برېښنا راکړي. خو اوس یا د ستونزه حل شوې او په نورماله توګه په ښار کې برېښنا لرو چې د لا بهبود او ښه والي لپاره یې هڅې لا هم روانې دي. کوم طرح او پلان چې موږ د دې دپاره جوړ کړی و چې موږ باید په دغه روان ژمي کې څومره د برېښنا ضرورت رفع کوو، متاسفانه هغسې ونه سو. یوازینی لامل یې همدا و چې کوم تړون چې موږ د ازبکستان هیواد سره درلودی هغوی ونه سوای کړی چې موږ ته د قرارداد مطابق برېښنا راکړي، ان تر دې چې د برېښنا د ورکړې بهیر یې 0 درجې ته راکښته کوي. او اوس موږ الحمدلله د قرارداد مطابق برېښنا د دوی څخه اخلو او تقریبا 10 ساعته برېښنا صنعتکارانو ته ورکوو، همداسې یعنې دولتي دوایر ته، سیاسي نمایندګیو ته برېښنا ورکوو، استوګنیزو ساحو ته د ورځې په جریان کې یو څه اندازه پرچوي لري، ځکه موږ د ورځې د خوا ډېره توجه صنعتکارانو ته او دولتي دوایرو ته تر څو صنعت پر پښو ودرېږي او دولتي دوایرو کې زموږ د ولس او د هیوادوالو ورځنۍ چارې له خنډ او ځنډ سره مخ نه سي. د یادولو وړ ده چې د تېرې حاکمې ادارې پر وخت د افغانستان برېښنا شرکت د واردونکو هیوادونو د 10 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې پوره وړی و، خو د اسلامي امارت په بیا ځلې حاکمېدو سره یاد پورونه ادا او دغه ستونزه حل شوې ده. مجدي حریت رادیو، کابل.